نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه د نن تازه لاندو مهمو خبرونو ته اتمر وای طالبان یوازې نه دي لا زره بهرني ترهګري په ملاتړ جنگيږي د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر ویلي چې په تیر څو میاشتو کې د طالبانو له لوري په خونړۍ جګړه کې 3000 ملکیان وژل شوي دي 300 زره کسان د خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوي او اوس مالا 13 میلیونه وګړي په تر ټولو بد بشري وضعیت کې ژوند کوي نوموړي دا څرګندونې نن په دغه وزارت کې د ګاونډیو او سیمهییزو سفارتونو له استازو سره په لیدنه کې کړې دي هغه له بهرنیو ترهګرو سره د طالبانو اړیکو ته په اشاره ویلي چې د دغه ډلې په ملاتړ او مستقیمه همغږۍ 10,000 بهرني ترهګر په افغانستان کې په جګړه بوخت دي اتمر څرګنده کړې چې د طالبانو جنگي جنایتونه د توجیه وړ نه دي او په خبره یې د غډلې په سپین بولدک کې 300 ملکی کسان په ډلهیزه توګه وژلي او د غراض یې 300 بنسټیزې ټولګټې پروژې تخریب کړې دي په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورال لینز د روان تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې او په هرات کې د یوناما پر دفتر د غډلې برید ته په اشاره ویلي چې طالبانو پر شویو ژمنو عمل نه دی کړی او ټینګاري کړی دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانانو نه بلکې د ټولو ګډ مسؤلیت دی د 1400 سفارتونو ګډه اعلامیه وایي د طالبانو خبرې او عمل سره په ټکر کې دي په کابل کې د بهرنیو استازولیو له لوري په هرات ولایت کې د یوناما پر دفتر د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوی برید په کلکو ټکو غندل شوی او پر طالبانو غږ کړی دی چې د جنگي جنایت عاملین پیدا او مجازات کړي اعلامیه کوي چې طالبان د بشري حقوقو د نقض له انکار څخه لاس واخلي او په خپل لیکو کې د مسؤلو کسانو د تعقیب او څېړنې چارې ته پوره پاملرنه وکړي اعلامیه کې د غرض راغلی چې د طالبانو خبرې او عمل سره په ټکر کې دي ځکه چې دا ډله له یوې خوا په قطر کې د خبرو اترو له لارې د افغان کشالۍ حل غواړي او له بل خوا بیا بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او د افغانانو او نړیوال ټولنې د توقع خلاف جګړې ته دوام ورکوي په کابل کې ټولو بهرنیو استازولیو په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې د روانې جګړې پر ژر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی او له ښکېلو لوریو ځانګړې توګه له طالبانو یې غوښتنه کړې چې هر څه ژر ورباندې غاړه کېږدي او د خبرو میز ته حاضر شي اعلامیه کې وړاندې راغلي چې دوی د افغانانو له غوښتنې چې د جګړې پای ته رسیدل د ملاتړ کوي او د غرض غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي حامد کرزی وایي د تکبیر وروستۍ نارې د پردۍ جګړې پر ضد ملي قیام دی د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي په هرات ولایت کې د خلکو له لوري د تکبیر نارې ته خبرګون کې ویلي چې دا چیغې د هیواد له ورانۍ او پردۍ تپل شوي جګړې د خلکو بیزاري څرګندوي او د یادې جګړې پر ضد د ملي پاڅون په معنا دي نوموړي پر طالبانو غږ کړی دی چې دا نارې د یو جدي خبرداری وګڼي او د جګړې له دوام وژنو د خلکو د کلیو او کورونو له ورانولو د لاس واخلي او له خپلو خلکو سره یو ځای دی په خپل هیواد کې په عزت سوله او ارامۍ کې ژوند وکړي هغه یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په هیواد کې د روانې جګړې ګټه بهرانیانو ته خو ورانۍ او درد افغانانو ته پاتې کیږي د افغانستان بانک له انټرنیټ پرته د عادي ټلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکړې او د پیسو د لیږد پروګرام تېره ورځ پرانیست د افغانستان بانک په اعلامیه کې د بانک د سرپرست اجمل احمدي له قبله ویل شوي د دې وروسته د دولت ټول ملکي او نظامي کارکوونکي د عادي ټلیفون په لرلو سره خپل حسابونه چیک او خپل تنخواګانې خپل کورنۍ او هغه چاته چې دوی غواړي لیږدولی شي په اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني له قوله راغلی دا سیستم به د فساد او ناسمو ګټو د مخنیوي او شفافیت په برخه کې ګټور تمام شي غني ویلي چې دا سیستم او تجربه په افریقا کې هم بریالۍ وه دا په داسې حال کې دی چې دا مال د افغانستان د ملکي او پوځي کارکوونکو تنخواګانې د بانکونو له لارې ورکول کیږي چې چیک او لیک ته زیرک ټلیفونونه او انټرنیټ ته اړتیا لري د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه بلینکن په واشنګټن کې ویل موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي
د بلینکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او برټانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونه ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په سپین بولدک کې شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي چې طالبانو وژلي دي. شنې خونې د کرنې عصري بڼې ورزګان د ترکارۍ له اړخه په ځان بسیا کړی. افغانستان ته د نړیوالو مرستو سره سم دغه هیواد کې په نورو برخو کې د پرمختګونو ترڅنګ کرنه او مالدارۍ هم عصري شوې چې اوس څوکه دغه هیواد یې پر ځان بسیانې لور ته نږدې کړی دی. د دغه هیواد د سویلي ولایت ورزګان کې زیات شمېر هغه بزګرانو چې مخکې به یې په دودیزه بڼه کرنه کوله او ګټه به یې هم کمه وه، خو اوس یې د نړیوالو او افغان دولت په مرسته عصري کرنې ته مخه کړې او زیاته ګټه ترلاسه کوي. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکی سید نبي چې د یوې خیره مؤسسې له لوري ورته پر یوه جریب ځمکه شنه خونه جوړه شوې او کوهي یا څای هم ورته کیندلې چې له یادې څاه په لمریزو هندارو اوبو راپورته کوي او خپله ځمکه پرې خړوبوي. په ورزګان کې کرنه کلونه سابقه لري، خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډېرو خلکو لپاره نوې تجربه ده چې یو کال کې 4 فصله حاصل ورکوي او کروندګر ترې خوشحاله دي. عصري کرنه نه یوازې دا چې ورزګان ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړی، بلکې ترڅنګ زیات شمېر بېروزګاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. په دې سیمه کې یو بل بزګر نور علي ازادي راډیو ته ویل چې د یادو شنو خونو په جوړولو سره زیات شمېر بزګرانو د کوکنارو له کروندې لاس اخیستی دی. د زراعت د برخې کارپوهان په ورزګان ولایت کې د شنو خونو ترویج ښه پر ځای اقدام یادوي. ورته وخت کې د ورزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس احمد شاه خیري وایي تېرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د بېلابېلو مؤسساتو په مرسته او د کرنې وزارت له لوري 140 شنې خونې جوړې شوې دي. او وروستی لړ خبر ده چې د هلمند جګړه یونما وایي ژر د په ښاري سیمو کې جګړه ودرول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د جګړې له سختېدو سره سم د ملکیانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې ادارې ویلي تازه راپورونه ښیي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختو جګړو کې 40 ملکي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. د یادې ادارې په خبره ملګري ملتونه له ښکېلیو لورو ځانګړې توګه له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره په ښاري سیمو کې بریدونه ودروي. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونه چې تاسو واورېدل. تر بیا ښې چارې لویاله مو مل شه.